کم یو بدن چې په حرام باندې رالوی شي لایق دی چې رب العالمین د جهنم اور باندې وسوځي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان من اشراط الساعه الناس یاکلون بالسنتهم، دا خلق به په دې خپلو ژبو باندې خوراک کوي لکه غویانه، نه به پېژني چې دا حلال دی، نه به پېژني چې دا حرام دی، نه به پېژني چې دا اشتباهي شیونه دي، نه به پېژني چې دا داسې شکي شیونه دي. صرف شی پیدا کول او دغه شی د خېټې راورسول. سیدنا و امامنا ابو بکر صدیق د هغه یو خادم دی، غلام، او په دې وخت کې هغه د جاهلیت په وخت کې یو دم کړی دی. قرض وروسته د اسلام په ټیم کې راوتی، هغه قرض راواخیستو په دې ابو بکر باندې وخوړو. ابو بکر ته پوښتنه وکړله، وی دا مال د کوم ځای نه؟ وی د جاهلیت په وخت کې ما یو دم کړی و، هغه قرض ورسره ووتو، خوله کې ګوتې دننه کړې، ټول شیونه استفراق کړه. چا ورته وی ځان دې ووژلو؟ وی چې ځان ووژنم دا ښه دی، خو نه چې زما په دې خېټه کې حرام پراته وي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، مسلم کې حدیث دی، کم یو بدن چې په حرام باندې رالوی شي لایق دی چې رب العالمین د جهنم اور باندې وسوځي.